مې بیا زړه وغوښتل چې یو څو شعرونه در سره شریک کړم د ممتاز اورکزي. هم دا اوس مې مخته راغلل، بیا خپل هارمونیم سره ناست وم، کمپوز هم ورته یو څه را جوړ شو او زما خوښ هم شو. نو بس ومې غوښتل، صبر رانه ونه شو چې ما په دې خامه شکل کې دا زمزمه دا کمپوز تاسو سره شریک کړم او له دغه لارې به یو څه د زړه هغه چې ورته وایي بړاس هم وباسو. نورې خبرې به څه کوو، لنډه اوږده هم دغه ده چې وطن هم یو دی، غم هم یو دی، په وطن هم دا دی یو وطن هم له یو ناورین سره مخ دی. نو په داسې حالاتو کې ما وغوښتل چې د ممتاز صاحب دا شعرونه تاسو سره شریک کړم په دې هیله چې ستاسو خوښ شي، او که مو خوښ شول نو زه به بیا هڅه وکړم په سټوډیو کې به یو وخت ثبت هم کړم له سازونو سره. نو دا زمزمه تاسو ته اوروم، ډالۍ کوم درته په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو وګرځي. له پکتیا تر کندهاره تابوتونه، له پکتیا تر کندهاره تابوتونه، تابوتونه تابوتونه شول روان په هر لاره، تابوتونه او تابوتونه له پکتیا تر کندهاره تابوتونه. نن یو مست ماتم کوما په ماښام کې، نن یو مست ماتم کوما په ماښام کې، نن یو مست ماتم کوما په ماښام کې. ما لیدلي دي خماره تابوتونه، ما لیدلي دي خماره تابوتونه، تابوتونه تابوتونه شول روان په هر لاره، تابوتونه او تابوتونه له پکتیا تر کندهاره تابوتونه. اے ګودړه وران شه نور پسې لا وران شه، اے ګودړه وران شه نور پسې لا وران شه، اے ګودړه وران شه نور پسې لا وران شه. جوړوم دې له چناره تابوتونه، جوړوم دې له چناره